د الله د خوف او ویر څخه ژړل دا د مؤمن مسلمان د پاره ډیر عظیم دولت دی چې کله سړی یوازې سي په تنهایی کې پټوی پر ځان راچولی د شپې په تهجد په وخت کې یا د سهار د لمانځه وروسته په مسجد کې وي ذکر کوي د سترګې به اختیار اوښکې سي د الله د محبت څخه د الله د ویر څخه د خپلو اعمالو ګناهونو پر پښیماني باندې د سترګو اوښکې تویدل دا د مؤمن مسلمان د پاره د دنیا او ما فيها افضل ده سړی ناسي د الله ذکر کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم لا اله الا الله وحده په دې وخت کې د الله جل جلاله جلالت کبریایی په زړه کې راولي د خدای څخه وویریږي د بدن ورشتانې شخصي او بیا اختیار د سترګو اوښکې تویسي ګوري دا ډیر عظیم دولت دی د دنیا در هر ډول دولت دا ډیر قدردانه او ډیر قیمتي دی حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځ چې سخت ورځ ده سخت ګرمي ده سخت حالات دي لمر پر یوه زبانې دی هغه سختي د قیامت ته تاسو اورېدل دي کړه الله دې راباندې اسانه کړي دلته به بعض انسانان دا د الله د عرش در سایې لاندې تم مطمئن ناست وي په هغه کې هغه انسان هم داخل دی ورجل او هغه کس چې د الله د خوف د الله د ویرې د الله جل جلاله د کبریایي د وجې څخه د سترګو څخه اوښکې تویې سوې یا یې پر خپلو ګناهونو باندې پر خپلو اعمالو باندې الله ته پښیماني ښکاره کړه ویې ژړل دغه کس به هم د قیامت په ورځ د الله جل جلاله د مقدس عرش د سایې لاندې ارام مطمئن ناست وي هغه وخت چې انسانان په سخت تکلیفاتو کې سبحان الله زما وستا یوه وشکه لیس شیء احب الى الله من قطرتين د الله په وړاندې در دوه قطرو الله ته محبوب د ځکه پر سر بل شی نشته قطره الدموع یوه هغه وشکه ده چې ما ورته د خندا سم کله کله توی کړه پر معمولي شي باندې مې زړه درد کوي مې توی لیکن د هغه وشکه که د خدای د خوف راتوی سوه د هغه وشکه که د الله تبارک وتعالی د جلالت او د کبریایي د وجې راتوی سوه د هغه وشکه که پر خپلو اعمالو ګناهونو پر پښیماني باندې راتوی سوه دا وشکه د الله په نیز در هر شي قدرداره وشکه ده ما ورته د خندا څه څومره ژړل نه د خندا څه وایي د سترګو اوښکې توی سوې څومره مې پر معمولي شانې ژړلې ایا یو وخت موږ ته د الله د خوف د وجې څخه اوښکه توی درېدلې ده یا مو اوښکه توی کړې ده که روایت کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه سترګه به د جهنم د اور د سوځلو ذریعه قطعا جوړه نه سي کومه سترګه چې د الله د خوف څخه او د الله د ویر څخه جوړېدلې ده څومره نعمتونه الله پر موږ کړي دي ته خپل ځان ته وګوره دا ستا په شپږ فوټه پنځه فوټه بدن کې څومره نعمتونه سترګه جلا نعمت دی غوږ جلا نعمت دی خوله جلا نعمت ته ژبه جلا نعمت ته خبرې جلا نعمت ته لاس مشور بدن ستا په رنګ باندې څومره انسانان دي چې هغه پلچ پاته دي ستا په رنګ باندې څومره انسانان دي ړانده دي ستا په رنګ باندې څومره انسانان دي کاڼه دي ستا په رنګ باندې څومره انسانان دي ګونګیان دي شټان دي لاسونه یې مړه دي زړونه یې بس خالي زړونه یې په حرکت کې دي ټول بدن یې مړ دی لیکن الله تا ته هر څه جوړ در کړی دی تا په دغه شکر کې یو ورځ خدای ته ژړلی دی تا د دغه شکر په مناسبت باندې یو ورځ الله ته ژړلی که بیا الله څومره نعمت در کړی دی که نه اولاد لرې بچان لرې خپل سرای لرې خپل د اوسېدو ځای لرې دومره دولت لرې چې د ماښام ګزاره دې ورباندې کېږي او بیا هم خدای د خسته ما او ته الله ته نه ژاړو شکر نه کوي روایت کې راځي د الله رسول فرمایي صلی الله علیه وسلم زما د امت بهترین انسان زما د امت بهترین انسان هغه انسان دی چې د الله د خوف او د الله د ویرې د خدای د جلالت او د کبریایي د وجې د سترګو اوښکې یا د الله د نعمتو استحضار وکړي پر ځان باندې چې خدای څومره نعمتونه راکړي
که د بنده په لاس وی لسمه نه زرم عیسی ولا کړه کړه تا ما ته مفت را کړی دی بیا د سترګو اوښکې تویسي او وژاړې الله ته لږ لږ ژاړې کړه که څوم قرآن موږ ته وایي فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لیکن اوس خو زموږ حالات دغه حال ته رسېدل چې ژړا خو سته نه ټول عمر خندا خندا په دې مجلس کې کښېنه په دې محفل کې کښېنه په دې وخانه لږ لږ ژاړو کله کله د تنهایي په لمحاتو کې د سترګو اوښکې تویې که که نه کله کله د یوازوالي په حالاتو کې دا ډېر عجیبه حالات وي سوچ فکر او د الله تبارک وتعالی ټول نعمتونه پر ځان باندې حاضر که او بیا د خدای د ویرې څخه د سترګو اوښکې وبایه بیا به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سایې لاندې ځای هم ستا په نصیب وي سترګه به دې هم د جهنم د اوره په ازاده وي او ته به خپله هم د مځکې پر سر په بهترینو انسانانو کې شامل یې پرېږده دا ډېر خندا وی که خندا اسلام کې عیب نه دی هم طبعي وکړه شوق وکړه لیکن دومرې نه چې هغه ستا د زندګي مقصد خندا وګرځېږي دومرې به